بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة دا معرف او لفظ وجع لمعنى مفردا دون دای تعریف ته. نو د معرف نه فارغ شو، معرف نه شو فارغ شو. نو شروع کوي په تعریف باندې چې لفظ دی. زين ترازی خبره نو ذکر دا خبره دی مقام کې اے طالبہ لفظ په لغت کې رمی توای، رمی تا وشتل. رمی عام ده چې د فم نوی که د غیر فم نوی، او لفظ وی او که غیر لفظ وی. سلور صورتونه لفظ په لغت کې رمی توای، رمی منا وشتل. به دا رمی عام ده د فم نوی، د خلی نوی او که د غیر فم نوی، لفظ وی که غیر لفظ وی. چې د فم نوی او لفظ وی لکه لا اله الا الله، د فم نه ده او د لفظ نه، د فم نه ده، د لفظ ده او د فم نه ده. او چې د فم نوی او غیر لفظ وی لکه اکلت الثمرة ولفظت النواة، اکلت الثمرة ولفظت النواة. کجوره می وخړله او زړه می گزار ک. نو دا زړه گزارول لفظ دی نه دی لفظ، او د فم نه دی کنه دی، د فم نه دی او غیر لفظ دی. دو صورت شو. او چې د غیر فم نه یو لفظ وي، چې د غیر فم نه وي او غیر لفظ وي د شي نه، او چې د فم نه وي او غیر لفظ وي. ها چې د فم نه او ها چې د غیر فم نه وي او لفظ وي. لکه لفظت الروح الدقيقه، لفظت الروح گزار کړل جرند الدقيقه وړو لره. لفظت الروح الدقيقه، روحای فاعل له او الدقيقه مفعول له. نو گزار کړل جرند وړو. نو په ایمان وی چې غیر فهم ده، جرند خو غیر فهم ده او لفظ شکن رمی خو شکن. سلورم چې د غیر فهم نه غیر لفظ وي، چې د غیر فهم نه وي دا تصور محض ده، خارج کې وجود نه لري. تصور محض ده، خارج کې وجود. ګوره دا په لغوي معنا کې دا څلور صورتونه مې ورته جوړ کړل. لفظ په لغت کې رمی توایي، رمی عام ده که د فم نه وي او که د غیر فم نه وي. بیا هر واحد عام ده چې لفظ وي او که غیر لفظ وي. چې د فم نه وي او لفظ وي لکه لا اله الا الله، او چې د فم نه وي او غیر لفظ وي لکه اکلت الثمرة ولفظت النواة، او چې د غیر فم نه وي او لفظ وي لکه لفظت الروح الدقيقه، او چې د غیر فم نه غیر لفظ وي دا تصور محض ده، خارج کی وجود. دیگه پوری پوش په اصطلاح کې لفظ ما يتلفظ به الانسان سواء ما يتلفظ به الانسان مهملا كان او موضوعا، قليلا كان او كثيرا، حقيقة كان او حكما، من شانه ان يكون ملفوظا، من شانه ان يكون ملفوظا. دته اوس 182 اعتراضونه دا ټول چې تاسو ته مولي کوي، نو بیا خو 15 پیریډ د هدایت النحو په کار دي. خو تعریف ولي کوي ما يتلفظ به الانسان، ها ما يتلفظ به الانسان قليلا كان او كثيرا. هغه شی ده چې تلفظ پکې انسان لګوي کډیر وي، لګوي الحمدلله سورۃ فاتحه او کو الناس پر ټول قران وي لفظ ده کنه ده
مهملن کانو موضوعا مهمل وک موضوع د مهمل مثال لکه دیس او د موضوع مثال لکه زید پښتو کې دکان مکان طالبان مالیبان نو طالبان خو طالبان شنو مالیبان څه شي دا مهمل لفظ دی وهیږي او حقیقتا کان او حکما حقیقتا وی لفظ او که حکما حقیقتا لك زید قائم او حکما لك زید ضرب اے ضرب کی هو پټ ده کنه ده من په لفظ کړه ده ضرب کی هو شتاو من په لفظ کړه ده حقیقتا کم نه ده کړه نو حکما هم کړه ولې کله کله خو تعبیر کو کنه کله کله خو تعبیر کو کنه من یو چې دې کې هو ضمیر مستتر ده هغه فاعل له حقیقتا لك اسم ظاهر حکما لك اسم منوی چې په نیت کې مراد یعنی محذوف وي خواشوي او من شانه ان يكون ملفوظا دغه درې اعتراض د فقيه حجرت سوال جواب په شکل نه چې ګران شي ورته اسانه سره الک تعریف د لفظ جامع نشو خپل افراد لرا خارج شترنا کلمات الله زکتا کو تعریف کیے ما تلفظ بیل انسان په تلفظ کړي دا الله په کلمات انسان تلفظ کوي الف لام نو الناس په دا الله کلام دی کنه دی دارنګ خارج شتي کلمات الملائکه زکتا خو چې لفظ ته ما تلفظ به او ملائکه دا ویلي د دې خلق خبره ده ما نه دی اوریدلی کتابونه لیکي ان فی الجنه نهرا من لبن لعلی وحسین وحسن خبره پوه شو دا کلمات الملائکه دي او تعریف جامع نشو خپل فخارج تر کلمات الجن قبر حرب بمكان قفروا وليس بقرب قبر حرب قفروا پوه شو نشوي پوه اصل یو پوه یعنی دا د پیرانو کلمات نه دي دا عربي کلمات دي خو خلک وایي چې دا د پیرانو کلمات یو سړی چا وجلو او مړو یو کال پورې کورنۍ ګرځیدل پیدا نه کچ نه ک یو پیری زړه وسوځید راغه خلک کله کله مهربان خلک کی ور دلته مشته کې دې طالبانو کی پیری دې تمزه ک چې تاسو دوستان تاسو فال راغلي نو مولانا ګرځیدل نو یو ګډ نه هاتفي आवाज راغی او دا سره چې موږ د حرب نمو سنمو قبر حرب بمكان قفروا قبر د حرب په دسی یو ځای کې د قفرو چې خالی دی شړه دشته کې قبر دی موږ وړه دی موږ وجله دی عمل تم خاص کړی دی وليس بقرب قبر حرب قبروا او نشته بقرب قبر حرب فنزيد د قبر د حرب سره قبروا بالقبر یعنی ادیره په نه چې نور قبرونه هم پکې دي غزان لږه کې قبر دی بس خلک ور چې لکه دا خو فلاني ځای لته راځي چې لار شو بس تری ولته به مندل نو هغه ځنه دا نحویان ورغله او دغه پیری چې کم شیر وي او دایره نقل کوي دا کلمات الجن دي او ستا تعریف د لفظ او تشامل نه دی قبر حرب بمكان قفروا وليس بقرب قبر حرب قبروا جواب منګه مخکې نه کړی د مولانا من شانه ان يكون ملفوظا ما يتلفظ به الانسان مهملا كان او موجودا قليلا كان او كثيرا او حقيقه كان او حكما من شانه ان يكون ملفوظ چې د شان د دین دای چې انسان په تلفظ کول شي بس دا لفظ دی او په ایمان یو د الله کلام باندې موږ تلفظ کول شو کړی شو د ملائکو کلمات موږ ور وسبه ته ونه ان في الجنه نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن او دلته راشه د پیرانو په کلماتو ما تلفظ وکړو نو من شان ان يكون ملفوظا شنو ما تعریف رورا جامع شو ګرمي دي طالبان مپاځو بس دا تعریف جامع هم د معنی مولانا الکلمه لفظ کلمه مبتدا ده او لفظ خبر ده او په مبتدا کې تا شته او په خبر کې تا نشته نو دا هدایت النحو خو په طریقه د کافیه لیکل شو او کافیه ماخوذ و د مفصل نو مفصل والا په لفظتون کې تا راوړی و نو د کافیه والا نظر راوړی تا ولې راوړته خو خیر سره تا به اصل ته کتلی وي
لفظتن کې تا دی ولې نه دراوړي صحیح شو د دې ودی قصې نه ما تعبیر په دی وکړي چې کلمتو مبتدا له تا پکې شته او لفظن خبر دی په دې کې تا نو په کار دار چې په لفظتن کې تا راشي جواب دا اوس نحوی قاعده ده ځکه کومه کنه یې سمیر له مازغه نه خرابول هغه دا چې مطابقت د مبتدا او د خبر ترمنځ په تذکیر او تانیث کې مشروط ده په یو د شپږو شرطونو یو د چې په دې شپږو شرطونو کې د شپږ شرطونو کې یو موجود نو موږ به وایو چې اوس به تا راوړي او که یو نو موجود به مطابقت ضروري اول د هغه شرطونو نه غداره چې خبر به مشتقي وي خبر به سوي مشتقي پیژنئ اسم فاعل اسم مفعول صفت مشبہ اسم تفضیل اسم اعلی ظرف زمان ظرف مکان دي ټول ته مشتقات وي صحیح شولا او دلته دا لفظ مشتقی نه دی لفظ خو مصدر دی دا خو غیر مشتقی دی دا څه دی نو مطابقت ځکه ضروری نشو دویم شرط د مبتدا او خبر ترمنځ مطابقت هل ضروری دی چې اسمین ظاهرین وي اسمین یعنی چې دام اسم ظاهر وي او دام نو به چې د مطابقت ضروری فلم يرد به اسم وفعل وحرف اعتراض وارد نشه په هي اسم او فعل هي مبتدا مؤنث ده اسم خبر مذکر ده مطابقت ولی نشته ځکه دا هي ضمیر ده دا به هله ضروری چې دوا اسم ظاهر وي شو پښپغو کې څلور د تفاضل حساب کوي درم مطابقت د مبتدا او خبر ترمنځ هله ضرور ده چې دا خبر متحمل وي د ضمیر د مبتدا یعنی په خبر کې یو ضمیر وی چې راځي مبتدا ته نو اعتراض وارد نشه په الماء وجور ممتنع صرفهما الماء وجور ممتنع دا ما هو جور مبتدا ده او ممتنع خبر ده فممتنعاتون مونږ ځکه ما هو جور خو مؤنث سماعي ده تا په کې پټه شته ممتنعاتون مونږ ولی ممتنعون کې ضمیر نشته ده ځکه فاعل ورسته ښکارا ذکر ده صرفهما مبتدا او خبر کې مطابقت هله ضروری وي چې خبر متحمل وي ضمیر د مبتدا لره لکه هند قائمه هند وصلت قائمه کې هي ضمیر د موږ ته راوړله او ما هو جور ممتنع صرفهما کې ضمیر نشته نو ځکه مطابقت ضروری شروع یا الله نو خبر هغه وزن نوي چې مشترک په مابین د مذکر او مؤنث کې لکه وزن د فاعل او فاعل په مذکر او مؤنث کې سره مشترک دی نو اعتراض وارد نشه په المرأه جریح باندې المرأه خذا جریح زخمی ده نو جریحه په کارو کنو خو چونکی جریح وزن د فاعل او فاعل د مذکر او مؤنث د لپاره یو شان راځي نو په دې وجه تا پکې را څلور شو پنځم د نر بچی هغه دا چې د مبتدا او خبر ترمنځ مطابقت هله ضروری دی چې کله دا خبر صفت مخصصه د مؤنث نوي چې کله خبر صفت مخصصه نو اعتراض وارد نشه په المرأه حائض المرأه هي مرأه کې تاسو ته خو حائضن کې حائضتون مونږ ولي ځکه حیض صفت مخصصه ده چاله په سړو حیض راځي سیوا د غلام احمد قادیانی نه هغه لیکلي په ما راځي د پیرامو لستلیټین کې لاړ په خبره پوه شوي خبره باندې هیروي انده شو شپږم خبر به هغه اسم تفضیل نوي چې مستعمل وي په من سره نو اعتراض وارد نشه په الصلاه خير من النوم الصلاه مبتدا تا پکې شته خیرن کې خیرتن پکارو ودلته مول راو ځکه خیر اسم تفضیل له من النوم په من سره مستعمل له کله چې اسم تفضیل په من سره مستعمل شي مذکر او مؤنث پکې یو شانتي وي صحیح نو مولانا خبر مطابقت د مبتدا سره په تذکیر او تانیث کې مشروط ده په څو شرطونو په شپږ شرط دلته کوم شرط نشته ده خبر مشتقی نه ده خبر
ځکه دا خو جامد دی جامد ځین تراځي خبره نو په لحاظه ځکه مطابقت ضروري نه دی معترض به ویلي ګرمي ده خو تنګوم خو زمه تنګيږي هغه دا دی چې الموافقه خير من المخالفه خیر ده کنه په مخالفت کې څه فائدہ وخو موافقت وکړه جوړ راوړل ټول ما ولا اما ماګان چې وای کنه خو به ځنه جوړ تو والا زینم نه دي دیتا هاي هاي ډېرو نه دي مولا پوه شي جوړ تو ته ځنه نو مې نه غوړي چې غیبت رانه مالک نه د الله نه کوم مدرسه ښه نو موافقت غوړو دو مخالفت نه دیم راوړې خو به دی وکنه دیم څه شي راوړې خو به جواب دا غینه په قوي نقطه ده کلفظتون کې متار راوړې به د مصنف مسلک دا وي چې کلمه به حل کلمه وي چې لفظ هم مفرد او معنی هم مفرد وي حالن کې د مصنف او د ابن حاجب مسلک دا دی چې عبد الله په حال کون د عالم کې مفرد دی سره ځکه عبد الله اگر که لفظ کې مرکب دی خو معنی څه ده مفرد ده معنی څه ده مفرد په یو عبد الله دلالت کوي په بلی ور سره نو که چرته لفظتون کې تاوي نو بیا به عبد الله ته موږ مفرد نشو ویل ځکه لفظ کې به هم افراد شرط دی حالن کې د مفرد په لفظ کې افراد شرط نه دی بلکې په معنا کې څه دی نو ځکه موږ تارا نه و دې لپاره چې دلالت نکي په افراد د لفظ باندې الکلمه کلمه چې د لفظه یو لفظ دی مفرد لفظ دی کابه لپاره د افراد به پکې دی حالن کې دا مراد بس تر نور نه پاږي دا چې تاسو زده کړئ ان شاء الله دا ډیر حاصل دا دی چې لفظن په لغت کې رمي ته وي د رمي د پاره څلور صورت دي یا به د فم یا به د غیر فم یا به لفظ یا به غیر لفظ درې صورتونه موجود دي او یو نه دی موجود چې د فم یو لفظ لا اله الا الله چې د فم غیر لفظ اکلت التمره لفظت النواتا چې د غیر فم یو لفظ لکه رفضت الروح الدقيقه او چې د غیر فم غیر لفظ د دې مثال موجود نه دی په اصطلاح کې ما تلفظ به انسان قليلا كان او كثيرا مهملا كان او موضوعا حقيقه كان او حكما او دارنګ من شانه ان يكون ملفوظا ځین تراځي خبره قليل او كثير خو آسان ده مهمل او موضوع آسان ده انتراله حقیقتا هغه چې په تلفظ کې حکما منوي یعنی چې کوم ضمیر مستتر وي زید ضربه کې هو ده اغم لفظ دی الکه پاغه خو تلفظ نه کیږي موږ حقیقتا نه کیږي حکما کیږي کله کله خو تعبیر کو کنه کله کله څه کو تعبیر کو زه نو ویلی مولانا کلمات د ملائکه کلمات د الله او کلمات د جنات تر خارج کلمات د الله کوم د قران دی کلمات د ملائکه د غشیر د چې ان فی الجنه نهرا من لبن لعلی وحسن او دارنګي کلمات د پیرانو قبر حرب بمكان قفر وليس بقرب قبر حرب قبرو نن دراله خبره نو منګه په تاریخ کې قید ولګو چې من شانه ان يكون ملفوظا چې د شان دا غینه داوی چې تلفظ پکې دی شي نو د الله په کلماتو هم تلفظ کیږي د ملائکو په هغه باندې هم کیږي او د پیرانو په هغه باندې نو زموږ تعریف جامع هم شو معنی دی براوزی د لفظونه دی خبره ته چل کلمه مبتدا او لفظونه خبر دی په کاردار چې په لفظتون کې تاوي مطابقت د مبتدا او خبر به راوړی نو جواب موږ وکړو چې مبتدا او خبر مطابقت په تذکیر او تانیث کې مشروط دی به سته شرایط پښپو شرطونه باندې اول شرط چې خبر به مشتقي وي نو اعتراض وارد نشي په کلمه لفظون باندې دویم شرط چې دواړه به اسمین ظاهرین وي اعتراض وارد نشي په هي اسم و فعل باندې دریم شرط دا دی چې دغه خبر به متحمل وي د ضمیر د مبتدا لره نو اعتراض وارد نشي په ما هو جور ممتنع صرفهما باندې سلورم شرط دا دی چې دا وزن به مشترک نه په ما بین مذکر او مؤنث کې اعتراض وارد نشي په المرأه جریح باندې پنځم شرط دا دی چې دا خبر به صفت مخصصه د مؤنث نه وي نو اعتراض وارد نشي په المرأه حائض باندې
او شپږم شرط دا دی چې خبر باغش به تفضیل نه وي چې مستعمل وي په من سره نو اعتراض وارد نشو په صلات خیر